او هغې نه علاوه بنیادی خبره چې زمونږ سیاستمداران د امریکې دشمنۍ په خولې د امریکې دشمنۍ باندې سیاست چلوي. عمران خان پالیسیانې موږ ډېرې د نږدې نه وینو او لیدلي مو دي. د پښتنو په باره کې د عمران خان ډېرې ښکلې پالیسیانې دي. د غریب ولس په باره کې چې د کم صحت کارډ رایستی دی او څومره کورنۍ په دې صحت کارډ باندې د څومره مصیبتونو نه بچ شوي دي، د دې حساب به په ورځ د قیامت کیږي، دنیا کې څوک نشي کولی. د عمران خان یو کینسر هسپتال د دې مقابله د پاکستان هیڅ سیاستمدار نشي کولی. د خلو خبرې جدا دي. د عمران خان په حکومت کې پښتونخوا سیمه آرامه وه. زمونږ په سیمه کې دماکې نه وې، زمونږ په سیمه کې د ډرون حملې نه دي شوي، زمونږ په سیمه باندې امریکې تیری نه دی کړی. او چې کله امریکې د دنه اډې او د دنه اجازت غوښته، د ورته ډېر صفا اپسلوټلی ناټ ویلی و چې دا ټکی به تاریخ د سرو زرو په اوبو باندې لیکي، که څوک خفه وي او که څوک خوشحال. اقوام متحده کې د ده تقریرونه د اسلامي فوبیا په باره کې داسې واضح وو چې مسلمانان د دهشتګرد په نوم باندې یادولو غندنه ده کړې وه. سعودي حکمران دنه تپوس وکړو چې څه غواړې راغلی. ده ورته وویل چې زما د ملک غریب خلک ستا په دې قوم ملک کې جیلونو کې پراته دي، زه دا غواړم چې هغه د جیلونو نه راوباسي. مانگا بھی تو کیسی چیز مانگی. بہرحال مزدورانو سره خوارانو سره د ده کم چلن و چې په علاقه کې په پاکستان کې ځای په ځای د خوراکونو هغه چې کم هوټلې جوړې کړې وې او کمې مهمانخانې جوړې کړې وې. او هغې نه علاوه بنیادی خبره چې زمونږ سیاستمداران د امریکې دشمنۍ په خولې د امریکې دشمنۍ باندې سیاست چلوي. د دوی سیاست په دې چلیږي چې امریکې پسې یو څوک برنۍ خبرې وکړي، په حقیقت کې غلام وي. خو عمران خان هغه سړی و چې دا د امریکې سخت مخالف و او اوسه پورې مخالف دی. او دا جیل کې چې پروت دی پاکستان کې هغه سړی څوک جیل کې نشي اچوی چې هغه د امریکې غلامي، د چا پلار هم نشي اچوی.